بسم الله الرحمن الرحیم. ملحدین او د آخرت نه منکران فکر کوي چې صرف همدا ژوند دی. د مرګ نه وروسته بدن په خاورو بدلیږي، نه بیا را ژوندي کېدل شته، نه آخرت او نه حساب. او مسلمانانو او په آخرت باندې یقین کوونکو ته وایي چې ستاسو سره څه ثبوت دی چې پس د مرګه د خاورې شوي بدن ذرات سره بیرته یوځای کیږي او د اول ځل په شان انسان ته بیرته جوړیږي. انشاءالله د ملحدینو د دې سوال او شک ځواب د قرآن او ساینس په رڼا کې ورکوو. خو ستاسو څخه هیله کوم چې لږ وخت دې ته هم ورکئ. قرآن مجید 1400 کاله مخکې هغو خاصو اعتراضونو ته ځواب ورکړی و چې نن هم خلک راپورته کوي. د دې پوښتنې لومړنی ځواب د قیامت په صورت کې ورکول شوی دی. د دې صورت په 3 او 4 آیات کې الله تعالی فرمایي: ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. آیا انسان داسې ګمان کوي چې موږ به د هغه اډوکي بیرته سره راټول نه کړو؟ بلا، ولې نه؟ قادرین علی ان نسوي بنانه. موږ خو په دې هم قادر یو چې د هغه د ګوتو سرونه، د ګوتو کرښې او د ګوتو نښې هم په بشپړ ډول بیرته جوړې کړو. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې ولې په ځانګړي ډول د ګوتو د سرونو او د ګوتو د نښو یادونه شوې ده؟ ولې د مخ، ولې د زړه یا د انسان د کوم بل غړي یادونه نه ده شوې؟ د قرآن کریم د نزول په وخت کې د ګوتو سرونه او د ګوتو نښې د بدن یو ډیر عادي او معمولی غړي ګڼل کېدل. خو په 1880 کال کې سر فرانسیس ګالټن او نورو ساینس پوهانو ثابته کړه چې د انسان د پیژندنې تر ټولو خاص او باوري وسیله د هغه د ګوتو نښې دي. په ټول تاریخ کې د 2 انسانانو د ګوتو نښې یو شان نه دي. حتی د یو شان غبرګونو یعنی آیډنټیکل ټواینز د ګوتو نښې هم د یو بل سره فرق لري. دا د انسان ځانګړې آیډي یا د پیژندلو پاڼه ده. نو قرآن کریم ته دا خبره څنګه معلومه وه؟ قرآن کریم دا دعوه کوي چې الله تعالی نه یوازې د انسان هډوکي بلکې د هغه د بدن تر ټولو پیچلي او ځانګړې نښې یعنی د ګوتو کرښې او سرونه هم بیرته جوړولی شي. او د همدې آیډي سره به، د همدې فنګر پرنټ سره به د قبرونو نه راجګیږي کوم چې په دنیا کې دی، او د همدې فنګر پرنټ سره به د حشر میدان ته ځي. دا د دې خبرې ثبوت دی چې دا کلام د هغې ذات د لوري دی چې زموږ د پیدایښت د ټولو باریکیو نه خبر دی. د دې پوښتنې دویم ځواب د بني اسرائیل په صورت کې ورکول شوی دی. د دې صورت په 49 50 او 51 آیاتونو کې منکران پوښتنه کوي: کله چې مونږ هډوکي او ریزه شو نو آیا بیا به په نوې بڼه راژوندي او راپورته کړی شو؟ الله تعالی فرمایي: ورته ووایه تاسو که ډبرې یعنی تیږې شئ یا اوسپنه شئ بیا هم الله تاسو راژوندي کولی شي. د پیړیو په اوږدو کې منکرانو یعنی نه منونکو دا آیات د یوې ساینسي غلطۍ په توګه وړاندې کاوه، د دې دپاره چې قرآن نعوذ بالله قرآن غلط ثابت کړي. هغوی ویل چې د انسان هډوکي خو په خاورو بدلیږي، نو دا څنګه کېدی شي
چې په ډبره یا اوسپنه بدل شي. خو نن جیولوژي ثابته کړې ده چې دا اعتراض بالکل ناسم او غلط و او د قرآن کریم خبره سمه ده. نن ساينس موږ ته وایي چې د انسان هډوکي څنګه په ډبره یا د اوسپنې په څیر معدني موادو بدلېدی شي. دې ته فوسیل کېدل یا فوسیلایزیشن ویل کېږي. کله چې د انسان بدن په ځمکه کې ښخ شي، معدني مواد یعنې منرالز د هډوکو په وړو وړو سوریو او تشو ځایونو کې ننوځي. د وخت په تېرېدو سره عضوي ماده ختمیږي او ځای معدني مواد نیسي. په دې توګه هډوکی ورو ورو په تیږه بدلیږي. همدارنګه په خاصو کیمیاوي شرایطو کې د هډوکي ماده د اوسپنې د معدني موادو لکه ایرن پیرایټ سره بدلیدی شي. د فوسیلونو متخصصان ډیر ځله داسې فوسیلونه پیدا کوي چې په بشپړ ډول د اوسپنې په معدني موادو بدل شوي وي. نو هغه خبره چې 1400 کلونه ناممکنه ګڼل کېده، نن یو ثابت ساینسي حقیقت بلل کېږي. په زړه پورې او دلچسپه خبره دا ده چې د 21مې پېړۍ ساینس اوس له دې نظره ورو ورو لرې کېږي چې ګینې مرګ د انسان مطلق ختمېدل او وروستی منزل دی. مشهور ساینسپوه ډاکټر رابرټ لانزا چې نیویارک ټایمز د اوسني وخت له مهمو ساینسپوهانو څخه شمیرلی، یوه لویه غلط فهمي روښانه کړې ده. منکرین داسې فکر کوي چې کله مړه شي نو هر څه به ختم شي، خو هغه وایي چې داسې نه ده. د دې خبرې د پوهېدلو دپاره یو ډیر ساده مثال ته توجه وکړئ. فرض کړئ چې تاسو یو راډیو لرئ چې سندرې یا خبرونه ترې خپرېږي. که تاسو دا راډیو ماته کړئ نو غږ به بند شي، خو پوښتنه دا ده آیا د راډیو په ماتېدو سره هغه خپرونې او سیګنالونه هم مړه شول چې د راډیو په واسطه د هوا نه رانیول کېدل؟ ځواب دا دی هیڅ کله نه. سیګنالونه لا هم په هوا کې موجود دي، هغه لا هم د څپو په شکل شته. یوازې هغه بکس یا وسیله ماته شوه چې دا سیګنالونه یې نیول. ډاکټر لانزا وایي چې زموږ بدن هم د راډیو په څیر یوازې یو ترلاسه کوونکی یعنې ریسیور دی، او زموږ شعور، زموږ روح او زموږ ادراک هغه سیګنال دی چې له کائناتو راځي. مرګ یوازې دا معنا لري چې د هډوکو، غوښې او پوستکي دا راډیو یعنې زموږ بدن خراب شو، خو هغه سیګنال یعنې زموږ ژوند، زموږ روح او زموږ شعور لا هم موجود دی او د کائناتو کم بل ځای ته یا بلې نړۍ ته انتقال شوی دی. په ساینس کې یو داسې قانون شته چې هیڅ څوک ترې انکار نشي کولی. انرژي هیڅکله نه فنا کیږي، بلکې یوازې خپل شکل بدلوي. زموږ د دماغ د فعال ساتلو دپاره شاوخوا 20 واټه انرژۍ ته ضرورت وي. کله چې انسان مري نو دا انرژي چیرته ځي؟ دا خو نشي ورکېدی. د رابرټ لانزا د کتاب بیوسنټریزم د مخې دا انرژي چې زموږ د روح سره تړاو لري له دې مادي نړۍ څخه وځي او کوم بل حقیقت یا ریالیټي ته انتقالیږي. لکه څنګه چې یو فضانورد یا هواباز د فضایي لباس یعنی سپیس سوټ پرته په فضا کې کار نشي کولی
همداسې مونږ ته هم په دې نړۍ کې د اوسېدو دپاره دا بدن د یوه فضایي لباس په څیر راکول شوی دی. د لباس ایستل د دې معنا نه لري چې فضانورد یا هواباز هم مړ شو. فضانورد یو شی دی او لباس بل شی. اوس راځئ د کوانټم فیزیک او د روح یا شعور له نظریې سره اشنا شو. دا نظریه د نړۍ د تر ټولو هوښیارو ذهنونو څخه د یوه نوبل جایزه ګټونکي فیزیک پوه سر راجر پنروز له نظریاتو سره تړاو لري. دا موضوع داسې درک کړئ: دماغ یو کمپیوټر دی او زمونږ شعور یعنی کانشسنس د هغه معلومات یعنی ډاټا ده. پخواني ساینس ویل چې که دماغ بند شي انسان هم ختم شو، خو د کوانټم فیزیک ځینې نوې نظریې وایي چې زمونږ شعور د دماغ د حجرو دننه په ډیرو باریکو نلونو کې چې مایکروټیوبولز ورته ویل کیږي د کوانټمي معلوماتو په شکل ساتل کیږي. دا داسې درک کړئ چې زمونږ دماغ یو کمپیوټر دی او زمونږ روح یا شعور د هغه دننه موجود سافټویر یا معلومات دی. کله چې انسان مري نو څه پیښیږي؟ ډاکټر سټوارټ هیمروف چې د دې نظریې د ګډو بنسټګرو څخه دی هغه وایي کله چې زړه ودرېږي د دماغ کمپیوټر بندیږي، خو د کمپیوټر دننه موجود معلومات یعنی زمونږ روح د منځه نه ځي. دا معلومات د دماغ څخه وځي او د کائناتو کوم بل ځای ته ځي. دا بالکل داسې ده لکه ستاسو موبایل چې مات شي خو ټول معلومات مو په ګوګل کلاود کې خوندي وي. موبایل مات شو خو معلومات له منځه نه ځي. معلومات په کلاود کې خوندي پاتې کیږي او د بلې وسیلې په واسطه بیرته انتقالیدی شي. ځینې ساینس پوهان اوس دا نظر وړاندې کوي چې د انسان د مړینې پر وخت دا کوانټمي معلومات یا هغه څه چې مونږ یې روح بولو نه ختمیږي بلکې د بدن له بند څخه ازادیږي او د کائناتو کمې بلې برخې یا بلې نړۍ ته انتقالیږي. ساینس اوس دې پایلې ته د رسیدو هڅه کوي چې مرګ د معلوماتو د ختمېدو معنا نه لري بلکې یوازې د یوې وسیلې یعنی بدن د خرابېدو معنا لري. معلومات یعنی روح تل پاتې کیږي او دا یوازې د یوه یا دوو ساینس پوهانو خبره نه ده. د نړۍ ستر مفکران حتی هغه کسان چې په مذهب هم باور نه لري دې خبرې ته متوجه شوي دي چې شعور له مادې یعنی مټر څخه یو جلا حقیقت دی. تاسو به مکس پلانک پیژنئ چې د کوانټم نظریې د بنیادګرانو څخه دی. هغه وایي زه شعور بنسټیز او اساسي حقیقت ګڼم او ماده د شعور څخه را پیدا شوې ګڼم. په بل عبارت اصلي شی شعور یا روح دی او ماده له شعور څخه سرچینه اخلي. ورنر هایزنبرګ چې د نوبل جایزې ګټونکی و باور لري چې کائنات یوازې د مادي ذرو او پارټیکل مجموعه نه ده. سر راجر پنروز چې د بلک هول په اړه د نوبل جایزه ګټلې ده باور لري چې زمونږ شعور د مرګ نه وروسته هم په کومه بله بڼه پاتې کیدی شي. ډاکټر ایبن الکساندر یو مشهور عصبي جراح یعنی نیوروسرجن دی. هغه مخکې سخت شکمن
سخت شکمن او ملحد و وروسته هغه ته د مرګ ته نږدې یوه تجربه یعنی نیر ډیټ اکسپیرینس وشوه دې ته NDE وایي چې په هغې کې ځینې خلک د څو دقیقو دپاره ظاهراً مړه شي او بیا بیرته ژوندي شي لکه 15 یا 10 دقیقې د دې تجربې وروسته هغه ومنله چې د دماغ د فعالیت بندېدو وروسته هم شعور په بشپړه توګه بیدار پاتې کېدی شي نو د آخرت څخه انکار یو پخوانی دعوه ده چې د نوو علمي تحقیقاتو او موندنو په رڼا کې اوس کمزوري شوې ده قرآن کریم د ګوتو د نښو او فوسیل کېدو یعنی په ډبره یا د اوسپنې په معدني موادو د بدلېدو په څیر هغو حقیقتونو ته اشاره کړې وه چې په هغه وخت کې بالکل نه و معلوم په هغه وخت کې د دې معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه و د کوانټم فیزیک او د رابرټ لانزا بیوسنټریزم نظریې دا اشاره کوي چې شعور د بدن په ختمېدو سره نه فنا کیږي نو که ځینې ساینسي نظریې دا وایي او قرآن کریم هم دا وایي چې شعور یا روح نه فنا کیږي نو تر ټولو هوښیارانه خبره دا ده چې انسان ومني مرګ یوازې یوه دروازه ده پای او ختمېدل نه دي نو د آخرت نه انکار کوونکو هیله ده چې دا وضاحت ستاسو دپاره کافي وي مرګ تاسو له حساب څخه نشي خلاصولی له مرګه وروسته به تاسو د خپلو ټولو اعمالو ځواب ورکوئ د مرګه وروسته ژوند شته داسې ژوند چې هیڅ کله نه ختمیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین